یو زنانه سوال کړل د روزې په حواله سره او دا سوال ډیر مهم او ضروري سوال دی. په دې حواله سره ډیر خلک چې کوم دي د غلط فهمي شکار سوال دا کړل چې د روزې په حالت کې زنانه خپل چې کوم زیر ناف اختدي یا دغه شانتي د ترخونو اخته چې کوم دي هغه صفا کول شي یا نشي صفا کول د دې په ذریعہ باندې پروژې باندې اثر پریوزي یا نه پریوزي. یاد وساتئ ډیر خلک داسې چې د رمضان مبارک داسې مسائل دي، بعض مسائل داسې چې د هغې په ذریعه باندې روزه ماتېږي لیکن هغو ته د هغې مسلې علم دی. دغه شانتې بعض مسایل داسې چې په هغې باندې روزه نه ماتېږي، هغه کار عمل چې کوم دی هغه د روزې په حالت کې تاسو کولی شئ، په هغې باندې په روزه باندې څه اثر هم نه پرېږدي. لیکن ډېر خلک داسې چې هغو په ذهن کې دا خبره چې یا د هغې سره روزه ماتېږي. په دې حوالې سره ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې کوم شیزونه باندې روزه ماتېږي، هغه کم شیزونه دي چې په هغې باندې روزه ماتېږي، هغې باندې باقاعده ما مستقل ویډیو اپلوډ کړله، هغه تاسو کتلی شئ. د هغې نه علاوه دې زنانه دا سوال کړلی چې یو زنانه داسې ده چې هغه خپل چې کوم زیر ناب اخته دي یا دغه شانتې د بغلونو اخته دي، ترخکونو اخته دي، هغه د روزې په حالت کې د هغې صفایي کولی شي نشي کولی. نو یاد وساتئ د روزې په حالت کې زنانه خپل صفایي کولی شي، زیر ناب اختم صفا کولی شي یا دغه شانتې ترخکونو وغیره اختم صفا کولی شي، په دې باندې روزه نه ماتېږي. ډېر چې خلک داسې چې د دې غلط فهمي شکار دی چې هغه وایي چې یار د روزې په حالت کې چې کوم دی موږ رانجه لګولی شو یا نه شو لګولی، دې سره روزه ماتېږي یا نه ماتېږي. نو دغه شانتې رانجه لګولو سره چې کوم دی روزه نه ماتېږي. ډېر چې خلک داسې چې هغه په دې غلط فهمي کې شکار دی چې د روزې په حالت کې په سر باندې تیل لګولو سره یا د جسم په کمې حصه باندې چې کوم دی انسان تیل لګي د هغې سره روزه ماتېږي یا نه ماتېږي، نو د دې سره روزه نه ماتېږي. دغه شانتې ډېر خلک داسې دی چې هغه د روزې په حالت کې هغه ناجوړه شي، هغه بیماره شي، نو هغه په ذهن کې دا خبره چې ستن لګوم انجکشن لګوم نو آیا دې سره روزه ماتېږي یا نه ماتېږي. ډېر شي خلک دا وایي چې یار روزه ماتېږي، لیکن شرعي مسله دا چې د ستنې لګولو سره یو انسان د بیمارۍ لپاره چې کوم د ستن ولګي نو په دې حالت کې چې کوم د روزه نه ماتېږي. البته یو انسان داسې دی چې هغه چې کوم د طاقت لپاره چې په روزه کې ماته طاقت حاصل شي او ماته چې کوم د روزې چې کوم د کمزوري ماته محسوس نشي، دې لپاره چې کوم د انسان انجکشن وغیرہ لګي نو یاد وساتئ دې سره چې کوم د روزه خو نه ماتېږي، لیکن البته مکروه کېږي ضرور. لیکن مسله ماته تاسو بیان کړه چې انسان بیمار وي او د بیماری لپاره چې کوم د غسل لګي نو په دې باندې روزه نه ماتېږي. دغه شانتې ډېر خلک داسې چې هغه چې یار ډریپ لګول شو، یعنې انسان چې کوم دی بیماری نو د بیماری په حالت کې تاسو ډریپ لګولی شي یا نشي لګولی. ډېر خلک دا چې دومره غټ ډریپ دی دا انسان جسم دلال شي نو د روزه ماته شو. یاد وساتئ دې سره چې کوم دی روزه نه ماتېږي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ ها د دې چې کوم څنګه تاسو ته ما د ستنې د انجکشن چې کوم دی مثال درکو چې انسان د دې لپاره ډریپ ځان ته لګي چې ماته روزه ونه لګي، د روزې چې کوم دی ماته احساس ونه شي، دغه لپاره چې کوم دی ځان ته ډریپ لګي نو په دغه صورت کې چې کوم دی دا یو مکروه عمل دی، دې سره روزه مکروه کېږي، البته روزه ماتېږي سره بیا هم نو. سمجھ کې مو خبر راځي؟ د روزې چې کوم مقصد دا دی هغه دا چې موږ لوږه تنده د الله رب العزت د رضا لپاره چې کوم دی هغه تیرو، په دې باندې الله رب العزت موږ تاسو له بیا اجر راکړي. ځکه په حدیث شریف کې راځي چې د کله چې دا انسان وږی شي د روزې په وجه باندې چې کوم دی د معده خالي شي، د دې معدې نه یو خاص قسم د یو بړاس راوچتېږي، هغه بړاس چې کوم دی هغه چې کوم دی د هغې د بین چې کوم دی هغه انتهایي بدبوداري، لیکن الله رب العزت ته هغه چې کوم دی هغه د مشکو او د عنبرو نه چې کوم دی زیات چې کوم دی هغه خوښ دی د روزهدار د خولې هغه بین. نو مقصد دا د روزې چې موږ روزه ونیسو او په دې بدله چې کوم دی موږ تاسو ته تکلیف را رسي یا دغه شانتې موږ تاسو لوږه تنده برداشت کوو نو په دې باندې الله رب العزت چې کوم دی خوشحالېږي او الله رب العزت د ډر او په خوف په وجه باندې چې موږ تاسو دا روزه نیسو. ځکه الله رب العزت فرمایي چې الصوم لي وانا اجزي به، دا روزه چې کوم دا زما لپاره دی بدله به زه ورکوم. نور اعمال چې کوم دی تاسو لیکئ 70% چې کوم دی 80% چې کوم دی هغه بړاو کوي دغه موږ موږ کوو دی یو موږ چې کوم دی ثواب هغه 80 مزونو برابر دی، دغه شانتي نفل کوو په فرض بدل هر عمل. لیکن روزه ځکه چې دا د الله د بنده په درمیان کې دا یو راز دی، د هغه انسان ته پته او الله رب عزت ته پته چې د روزه شته کې نشته. سمجھ کې مو خبر راځي؟ نو د روزې په حالت کې څنګه چې باز خلک داسې چې غزان ته ډریپ چړاوي یا دغه شانتي ستنې لګي چې ماته روزه ونه لګي، نو په دې حالت کې چې کوم دی دا چې کوم د روزې مقصد دی هغه بیا نه حاصلېږي. بهرحال چې کوم مسله هغه ما تاسو بیان کړ چې د ډریپ یا دغه شانتي انجکشن لګولو سره یو انسان بیماری د هغې سره روزه نه ماتېږي. نو دا یو څو مسایلو هغه ما ستاسو مخې ته کېښولو. ډېر چې خلک په دې حوالې سره د غلط فهمي شکار دی چې آیا په دې اعمالو سره چې کوم دی روزه ماتېږي، نو یاد وساتئ په دې سره روزه نه ماتېږي. دغه شانتي یو انسان کلر کوي په ویښتو باندې کلر وغیره کوي نو دغه سم روزه نه ماتېږي. او
نورم داسې بعض مسایل داسې دي چې بعض خلک څنګه چې نوکونه کټکول شو، بعض خلک دا چې یار پروژه کې نوکونه کټکول شي یا نشي کټکول، نو د روژې په حالت کې تاسو کوم دي نوکونه هم کټکول شي، په دې باندې روژه نه ماتېږي. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.